ښاپیرۍ نغمه وایي چې نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. نن هغه خوبونه چې به ما لیدل په حقیقت بدل شول. وایي نن سهار چې کله له خوب راپاڅېدم نو ټلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. چې کله مې ټلیفون راواخیستل نو سمدستي ورباندې بل زنګ راغی چې ومې کتل نمبر د افغانستان و. موبایل مې وکیکو، غوږ ته مې ونیول، د سلام دعا څخه وروسته مې ورڅخه وپوښتل چې څوک خبرې کوئ. راته یې وویل چې د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یمه. له دې غږ سره په اورېدو مې زړه ډېر زیات خوشحاله شو او ورته ومې ویل چې وزیر صاحب څنګه یاستئ؟ هغه راته وویل چې د الله شکر دی، تاسو څنګه یاستئ؟ ملا یعقوب راته وویل چې د دې په خاطر مې درته زنګ وهلی چې راشئ افغانستان ته او د ګران هیواد افغانستان په بیا رغونه کې را سره برخه واخلئ. افغانستان او د افغانستان خلک ستاسو په شان قدرونو ته ضرورت لري. خپل هیواد ته راشئ او ستاسو هر قسم ضمانت زه درکوم. د تیر حکومت څخه به مو په دې حکومت کې ډیر زیات عزت او امنیت ساتل کیږي. تاسو به دلته خوندي یاستئ. افغانستان مو ګډ کور دی، موږ او تاسو به په شریکه راپورته کوو. د دغو ټولو خبرو اورېدلو څخه مې وروسته ملا یعقوب ته وویل له تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم او ډیره زیاته مو متاثره کړې یم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستاسو د کور ودانې، ستاسو زنګ او دعوت ما ته ډیره زیاته انرژي راکړه او همدا شیبه زما د ژوند لپاره تر ټولو خوشحاله او تاریخي ورځ وه. او ورته ومې ویل چې وزیر صاحب خامخا به افغانستان ته درګرځم او افغانستان به په شریکه راپورته کوو او په دې کې هیڅ شک نشته چې هر افغان د یو بل سره خور او ورور دی. او له دې سره سم وزیر صاحب خدای په اماني واخیسته او راته وویل چې د وخت د نیولو راته بخښنه کوه.